الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. معززو یوې خور پوښتنه کړې ده چې ما ته د حیض مریضي یعنی وینه راښکاره سوه، د هغه وروسته مې دوا وخوړل، هغه مریضي وینه ختمه سوه، زه عبادات اوس کولی شم که نه؟ او یا دا چې خاوند کوروالي یا مجامعت را سره کولی شي که نه؟ الجواب وبالله التوفیق. معززو خویندو، قاعده دا ده چې کله دغه د حیض مریضي تر راتګ مخکې په دوا بنده سي، بیا حکم د بندې دی چې وینه نه وي ښکاره سوې. که چیرې یو ځل وینه ښکاره سي، د هغه وروسته بیا څوک دوا وخوري، هغه وینه بیا په دوا بنده کې بیا حیض ورک شي، نو په دې باندې بیا د ورکېدلو حکم نه کېږي. بیا به دغه ښځه چې مخکې څومره عادت و د حیض د ماهره مریضي، هغه عادت به تېروي، په دغه شپو کې به بیا نه عبادت کوي نه به د خاوند سره نږدېکت کوي، ځکه چې مخکې یو ځل وینه ښکاره سوې ده. چې وینه ښکاره سول وروسته یې بیا بنده کړه، نو هغه فایده نه ورته کوي. نو اوس هم چې یو ځل وینه ښکاره سوې ده، بیا تا دوا خوړلې ده، بیا دې وینه بنده کړې ده په دوا باندې، نو دا فایده نه کوي. ته به هغه د حیض یا ماهانه مریضي د عادت شپې تېروې چې کله صفایي درته حاصله شوه، بیا به خپل عبادت شروع کوې یا د خاوند سره مجامعت. کتاب المسائل یو 8مه صفحه، او دا شان دارالافتاء دارالعلوم دیوبند کې هم راځي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتی حکیم الله صابر الحنفي صاحب.